الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا ألف ألف مرة بعدد كل ذرة ما تحب وترضى ډیر لوی مهرباني د الله مهربان دا چنن بمطابق 18 سفر المظفر سن 1442 ہجری منگا و تاسو د ضلع پشاور په دی علاقہ پلوسی کی دا اللہ په دی کور کی دا اللہ د کتاب سرا دا عظیم نسبت اور په یو عظیم غرض
چې هغه طلب دې د رضای خداوندی را جمع شوي وو. دعا وکړئ چې مولای کریم ما او تاسو ټولو لا پورا سوچا او کامل د قرآن کریم برکات را نصیب کی. دی مسجد کی زمن برادر محترم مولانا صاحب موصوف د عرص درازنا د الله د کتاب په خدمت کی مصروف ہوں او نن داغه مهنتونو ساسرات او ثمرات رونما شوی دي. د اختتام درس قرآن موقع دا سرفقاو سمرګرو د خپل استعداد موافق د الله کتاب ازده کړه دے. ز تمهیدی گفتگو نه اجتناب و احتراز کوم زکه زما په ذمہ د مرګرو د حسن زن په وجا د قرآن کریم د آخری دریو سورتونو ترجمه او مختصر تفسیر دای خو دے زنا چیز بے علم حقیر و فقیر د الہ العالمین په در کې دعا کوم چې الله رب العالمین دې ما کې لیاقت قابلیت پیدا کی چې زستاسو په حسن ظن باندې کارا پورا و خېجم حق خنا ادا کیږي خو الله دې د خپل کتاب په خشان سره د بیانولو او د خدمت د کولو توفیق را نصیب کی. دنیا کې چې سوره انسانان ژوند تیری د هر چا په دنیا کې څه دوستان وي او څه دشمنان وي. او خيار سره هغه دی چې هغه دوست او دشمن او پیجنی بیا دوست لاس د دوسته ور کی او دشمن ته نظر د دشمنه او کی. دوست هغه چاته ویلی کیږي چې هغه ستا په فائدہ ستا په ګټه ستا په خوشاله او کامیابی خوشاليږي ستا په نقصان تاوان بی عزت او شر باندې خپکیږي. دشمن هغه چې هغه ستا په فائدہ او په عزت او خیر خپکیږي په شر تاوان نقصان خسران بی عزت ناکامه باندې خوشاليږي. عقلمند انسان آگئی چې هغه خپل دوست او دشمن او پیجنی فرقو کی ولی چا چې دوست د دشمن په نظر کتلی دی تاوانی مندلې دی او چا چې دشمن له د دوستۍ لاس وړاندې کړی دی هغه تاوانی شوی دی. بسو خیارتیا دادا دانائی دادا پویا دادا چې خپل دوست دشمنو پیجانے اور چې څوک د کم حیثیت وی هغه نظر ورته وکړي. ما د قرآن کریم نه تپوس وکړ زمون دشمن څوک دی. قرآن چغه کړه ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. شیطان ستاسو دشمن دی نو تاسو په دشمنه اونی وای.
د شیطان دشمنی صدا بیا قرآن چغه کړه ان الشیطان للانسان خذولا، شیطان انسان لره شرمون کې دی، تباہ کون کې دی. بیا می تپوسو کو څنګه به شرمئی، څنګه به تباہ کئی. نو قرآن وی قسمی کړه دے لأقعدن لهم صراطك المستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین. دویلی والله ستا په نیغه لاره کې بستا بندیگانو تکینم، مخی نه شانه خی طرف نه گس طرف نه برازم، ستا په لاره باندې ژوند تیرولو ته، یعنی ستا بندګۍ ته به نه پرېږدم، ستا د قانون پابندۍ ته به نه پرېږدم، ستا شکرګزارۍ ته به نه پرېږدم. بې لارې کوم به د خیر د لارې نه اړوم به. ماوی یا اللہ دشمن زوراور دے، من کمزوریو، داسی دوست زوراور پکار دے چی د زوراور دشمن مقابله را تا آسان شي. زکه کله یو سړی کمزور او عاجز تشلاس او بیوسی، دشمنی د لوی طاقتور سره نو بیا دې پناه اخلي د زوراور سره، دوستی کوي او لاس وړاندې کوي د دوستۍ زوراور ته چې دشمن له پې مات ورکي. الله د دې زوراور دشمن مخې ته به موږ څنګه ودرېږو چې عاجزان او کمزوري وو. الله د لاسه راولېږله الله ولی الذین آمنوا، اللہ د مومنانو مرګره دی. کتا کی ایمان وی کارا سوچپ کامل پورا، اللہ دی دوست دے، اللہ دی مرګره دی. او کر ایمان پورا ایمان کامل او سوچ ایمان ازدکیگی دا اللہ دا قرآن نا، او دغی دا اللہ دا دوستے علامہ دا اللہ دا دوستے حق ادا کی. یخرجهم من الظلمات الى النور، اللہ خپل دوستان اوباسی دا تیارون رنا گانو پلا. رنا یود دا اللہ دا قرآن پلاس دا صاحب قرآن، و تیاری ڈیری دی دا دی تیارون رئیستلو دا پارا خیرخواہ اللہ، مہربان اللہ، دوست اللہ قرآن را لی گلے دے اور خیرخواہ نبی علیہ السلام را لی گلے دے. او پدی کی دا خیر پیغام دے، دا گٹی او دا فائدی لارا دا، دا عزت او دا کامیابی خودنا دا. آغا ما ینفع الناس چی دا خلق اصل نفع پکی دا، آغا دا لا الہ الا اللہ کلمہ دا. اللہ خپل دوستان دا شرکیاتو دا تیارونا رنا دا ایمان و توحید تروباسی، دا کفریاتو دا تیارونا دین تروباسی، دا دروغو دا تیارونا رنا تروباسی، دا گمراہے دا تیارونا ہدایت تروباسی. اور دا دی دا پارا اللہ خپل قاصد خپل پیغام رساں پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راولے گا، چی خلا مبارک دا رسول اللہ وا پی خبر دا اللہ وا دا پارا دا خیر دا بندہ دا اللہ وا. خلا مبارک دا رسول اللہ وا پی خبر دا اللہ وا، وَلِمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ.
د پاره د خیر د بنده د الله وا. هغه خبره سوا حرف آغاز لب لباب نچوڑ د خیر او د عزت اصل راز د کامیابی او د سعادت اصل ذریعہ هغه د توحید عقیده وا. دا بنیادی خبره وا د توحید عقیده وا. اور دا یاد ساته زما خپل سقدر لگا مطالعه او دا غي نچوڑ ستاسو وړاندې एकदम د خیر او د سعادت او د کامیابی د حصول د پاره بندل درې خبرې پکار دي. یو عبادت د الله، دویم د پاره د الله، دریم په خوخه د الله. ناکام دي هغه خلک چې عبادت کوي د بل چا، مشرکان دي. حرم الله علیه الجنه، بد عقیده دي. لا یغفر ان یشرک به، بد عقیده و بېمانه دي. لا یحبطن عملک، کامیاب هغه څوک دي چې عبادت د یو الله کوي نه د بل چا کوي. دویم نمبر کامیاب هغه څوک دي چې عبادت د یو الله کوي نو د پاره د الله کوي. دا د قرآن نه چوڑ درته ویم، شاید که زه خطایم نو علما به مې اصلاح وکړي، ځکه زما مخاطبین ارباب علم و دانش دي، پویا خلق دي. عبادت د الله یوازې د الله د پاره د الله، که عبادت د الله وي او د پاره د بل چا وي نو دا خلق ناکام دي. حدیث کې راځي د قیامت په ورځ به داسې خلق راشي چې د غرونو غرونو په شانتي به د هغوی عملونه وي. یو هوا او سیلی به راشي دوړه چې په لاس په ځمکه پرته وي او هغه هوا سیلی والوځي، دقسې دا غرونه د عملونو اونستلې به شي. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا. قرآن وی اللہ فرمائی عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ. عملی کو عبادت دا اللہ کو خود پارا دا اللہ نہ کو. دی وجی نرونو یاد ساتے کتاب دا اللہ تچکینے که بیانوی که آوری که دعوت ورکوی که تبلیغی کوی که نشر و اشاعت کوی که خدمت کوی که د دې د نفاذ محنت کوی نو دی کی نظر به بل چا طرف ته نه کې چې کتاب د الله نو د دې بیان د پاره د الله وي، د دې زده کړه د پاره د الله وي، د دې خدمت د پاره د الله وي. په دې کې د بل چا خوشالول، بل چا لحاظ کول، د بل چا فائدې ته کتل، د بل چا د خفګان نه یریدل، دا ګوره زهر قاتل دی. په منشا د الله، کتاب د الله د پاره د الله را واخلې، د الله د پاره. اور عبادات روحم دغه دی. الا لله لله للہ الدین الخالص فصلی لربک. عباداتو کی لوی عبادت منز دے لربک، خستہ عظیم عبادت حج و عمرہ دا. اتم الحج والعمرۃ للہ. لوی عمل جہاد دے. جاہدو فی اللہ فی اللہ. الغرض ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ. للہ دا ټول د الله د پاره دی کې د بل چا برخه نشته، ځکه الله رب العالمین دی لا شریک له وبذلک امرت وانا اول المسلمین. او دا د ایمان د کروالی علامه د من احب لله وابغض لله واعطى
للہ ومنع للہ وانکح للہ فقد استکمل الایمان. کیوں بھئی؟ اس لیے کہ انا للہ مو خدا کلمہ د مړي زیره غنو کنه د مړي خبر انا لله و انا الیه راجعون. دا د آسمانی وحی خلاصه ده. انا لله منگ دا اللہ یو، زمنگ عبادت، زمنگ جوان مرگ، زمنگ معمولات معاملات للہ للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے، ہمیں اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے، اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے. پھر غیر اللہ کا نام کہاں سے آیا؟ پھر بل طرف تا نظر ولی لاڑ، بیا بل طرف تا رغبت سنگ پیدا شا چی انا للہ للہیت چرت لاڑ. زستا دا پارا تزما دا پارا، زتا خوشالوم تما خوشالوا. بیا دا اللہ دا پارا سوک، اللہ دا پارا سوک. بہرحال خبر دیز ہے چی عبادت دا اللہ بئی نو دا پارا دا اللہ بئی. من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. عبادت خدا رب کئی خو بل چالا بپکی برخا نور کئی، بل چا دا پارا بے نکی عبادت دا اللہ دا پارا دا اللہ او پخوخا دا اللہ. پخوخا دا اللہ دا درہم خبر یادا کی، پخوخا دا اللہ اور خوخا دا اللہ اطاعت دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خوخا دا اللہ اطاعت دا رسول اللہ توئی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بس دا دی قرآن نہ چھوڑ دیتا وائما خپل طاقت مطابق خپل وس کوما. اللہ دی توفیق رکھ. خدا لب لباب و بندہ عبادت بدا اللہ کے، دا پارا دا اللہ کے، پخوخ دا اللہ کے. اور اللہ خپل خوخ دا رسول اللہ اطاعت گرزولے دے. پدی اللہ خوخی گی، خوشحالی گی، رضا کی گی. او چې د امام الانبیاء خلافی اللہ پی خپکی گی. استا کتاب دا اللہ دا پارا دا اللہ پخوخ دا اللہ روچت کا نو خلق با تپوس کئی. ستا خو بل طرف تا نظر نشتا، ستا خو بل طرف تا توجہ نشتا. و معترض با اعتراض کئی دا دی دا زان نا مسئلی کئی، دازی د ځان نه خبرې کوي، دی نوی نوی خبرې کوي، ځان نه مسلې کوي، ځان نه فتوی لګي. نو ساده مسلمانان به تپوس کوي اے دی مولوی صاحب چې دا قرآن راغسته دی په جماعت کې، دا چغې دي، دا درس دی، دا بیان دی، دا خبرې د چا دي؟ دا خبرې د چا دي؟ دا قانون د چا دی؟ ځکه موږ دا خبرې د خبرو حده پورې خبرې نه منو، موږ دې خبرو ته د قانون نظر کوو. ښه متین وایي رقیبه ته مې اوښکو پورې خاندي. متین پیژنئ مفتی مجتبی صاحب دی اللہ پا خیر و عافیت زر تا زر راولی، دا دا آغا والد صاحب دی. متین وائی رقیبت میں اوخ کو پوری خان دی پا مینا کی دیوینی تو یاول مزا کوینا. دی بیدتیانو سر دا غم دی چی دا دا قرآن درسون دی او خوارش ولو دیر شولو ترقی اکڑا، اے پا مینا کی دیوینی تو یاول مزا کوینا. زمان دا جہد مسلسل با جاری وی جاری وی جاری وی جاری وی حتی لا تکون فتنہ. من بیان دا بیان ہادا پوری، خبر دا خبری ہادا پوری، محدود ندا گرزولی انشاءاللہ العزیز. دا درسونا دا بنیاد ندا کار پدی وطن کی دا قرآن و سنت دا نفاذ سنگ میل دے.
دا قوم با آبادیگی پا دی وطن کی بس پرلے بہار دا اللہ دا قرآن دا نفاذ رازی انشاءاللہ العزیز. منگ دینا مخ کی سوچ لرو تاسو سره د درسونو غم دے، تاسو سره صرف د بیان غم دے، چی بیانونه ډیر شولو، جلسی ډیر شو، مرگری ډیر شولو، درسونه ډیر شولو، مدرسی ډیر شو. انشاءاللہ العزیز بتوفیق اللہ منگ مخ پوڑان دی روانیو، منگ مخ پوڑان دی روانی. یو طاقت د دنیا دے، یو طاقت د آسمانی وحی دے، د دنیا والو طاقت د مالو متا دے، دولت دے، افراد دی، وسلہ دا، اقتدار دے، د دنیا عزتون دی، اسباب دی، مادیات دی. منگ سر طاقت د وحی سماوی دے، د دی طاقت مقابلہ نشتا. د بلقیس تخت بسوک روڑی سلیمان علیہ السلام قال عفریت من الجن، دیووی دیو زورور تکڑا پالوان جن، عفریت من الجن وی انا آتیک قبل ان تقوم من مقامک. حضرت ماسپخین نمخ کی تخت حاضر واخلا، لاب مجلس برخاس نہیں چی تخت بمیراوڑی. قال الذي عنده علم من الكتاب، دا د دنیا زور و طاقت عفریت من الجن سرا التا عنده علم من الكتاب، دا اسمانی وحی طاقت اغوی انا آتیک قبل ان يرتد الیک طرفک. سترگی در اپنا مخ کی واخلے. عنده علم من الكتاب پخپل سلیمان علیہ السلام یا جبریل علیہ السلام. دا اسمانی وحی طاقت دے، دا قافلہ، دا درویشان، دا پا دین و پا قرآن مین دا اللہ بندیگان اوس دی رایخ شوی دی، انشاءاللہ دا ترقی پا منزل روان دی. ہاں کا خرن پا لارا کی رازی دخپی پا سکا با دا لار ناخوا کو پوئے گئے پا دیکھا تفصیل مغوارے اشاراتو بانے پوئے گئے و خیار خلقی دلاری خرندان انشاءاللہ دا دی قافلی لارا ادرولی نشی، مزل کی خلل واقعی کولے نشی. خودم را یاد ساتے چی عبادت دا اللہ بکو، دا پارا دا اللہ بکو، پا خوخا دا اللہ بکو. دا اسمانی وحی خلاصہ دا طاقت چی ملاو شو اس سوک مخیطا نشی ادری دے. تپوس کا ان کے با تپوس کی دا چا خبری دی، دا چا قانون دے، دا چا احکام دی، دا چا امرو نہیں دا چا کلام دے. قل اے حبیب تاسو آئے هو اللہ احد، دا قانون، دا کلام، دا احکام دا آغا اللہ دی چاغا احد دے، صمد دے، لم یلد لم یولد دے، لم یکن لہو کفوا احد دے. قل مفتی صاحب نا تپوسو شو حضرت ددی مسئلی جواب را کے، ددی فتوہ را کے، لارا و خید شریعت پرانا کے. مفتی صاحب محترم جواب اولی کا، فتوہ اولی کلا لاندی سرد اقرار دا جزینا واللہ اعلم بالصواب. خپل دستخط و خپل سٹیمپو مہرو لگاؤ. قل دا سورہ اخلاص سٹیم دے، مہر دے قرآن کریم باندے چے دا فتوی دا مولا ندی، دا فتوی دا عبداللہ ندی، دا فتوی دا رسول اللہ ندی، بلکہ دا فیصلی دا قانون دا آغا اللہ دے چکم اللہ احد و صمد دے. قل بی قل دا سی مانا دا محبتو کا، قل اے زما پا گلنو کی عظیم گل،
قل تا پخپل زبان اقدس سرو آیا زکا لویا خبرا پلویا خلا باندی مزکی خبرو کی لویا خبرا دا اللہ دا خلو کی لویا خلا مبارکہ دا محمد الرسول اللہ دا صلی اللہ علیہ وسلم. قل ماموری بی فعل امر تجدد والا مانا پکراو باسا وائے با بس وائے با ایک بار دو بار تین بار یا یوسو بار نا بار بار ہزار بار ہر بار ہر چاہتا پہر زئی کی پہر حال پہر مکان پہر آن تب وائے با کسو کی منی ہم قل کنی منی ہم قل کبارانونا د گٹو راوریگی کنزلی او فتوی لگی الزامونا تہمتو نئی د قتل فیصلی او بندوبستو نئی کورا بھی کورا کیگی خپل پردی کیگی دوستان دشمنان گرزیگی بیاہم قل بس دقی ڈیوٹی دا دقی ذمہ داری دا ببانگی دوہل ڈانگ تو کلے سرگن حق بیان کا زکچ دا دوست حق دے دوست بعد خپل دوست خیر غواړي مرګره بعد مرګري کامیابی غواړي اللہ مہربان دے ولی الذین آمنو دے رسول اللہ رؤوف الرحیم دے دا اللہ دا خیر پیغام دا رسول اللہ پخلا باندے دا پارا دا خیر دا بندگانو دا اللہ دے نو قل گفتئی اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود خبری داغی خبری دا اللہ وی اگرچہ پخلا دا عبداللہ رسول اللہ وی خو خبری دا اللہ وی گفتئی اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود قل کد ایکاز میں لوی کا حرم دا اللہ وی کد صفا غنڈے وی کد مسفلی چوک وی کد بدر میدان وی کو احد و موتا و تبوک و خیبر و احزاب وی قل مرگری شہیدان کیگی ہم قل جی اللہ سوے ما پسکی استاد بندگانو خیر دے سکی دی کامیابی دا اول خیر خدا دے چی دی دا امنی هو اللہ احد هو اللہ احد سو کوئی ضمیر شان دے مرجا نشتا سو کوئی مرجا شتا پسوال دا سائل کے مشرکین راغلی دی یا یہود راغلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوس کی صف لنا ربک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم منگلا دخپل رب صفت بیان کا ام کان من ذہب او من فضت او من حدید او من شجر حجر خشب تو آیا ستا رب سنگ دے دسرو زرو نہ جوڑ دے کد سپینو زرو نہ جوڑ دے کد اوسپنی گٹی لوٹی بوٹی لرگی نہ جوڑ دے
سنگ دے ستا رب زمون خود دغه خدایان دی دا لات دے ولاړ دے دا منات دے جوړ کړي شوی دے دا حبل دے دا عزا دا نستا رب ستا اللہ بسنگئی یا انسب لنا ربک یا محمد تمنگ تدخ پل رب نسب و قام قبیلہ و خاندان بیان کا د کم قام دے د کم کلی دے د چا پلار دے د چا بچے دے د چا رور دے د چا همزولے دے د چا مشر دے د چا کشر دے جواب راغے قل ہوا آغا رب آغا اللہ چی دی داغ پبارکستان تپوس کئی آغا اللہ دے احد یکتا تنہا یو یوازی واحد نباد اسنین وی اسنین نباد سلاسوی بیا اربعوی بیا خمسہ چلتے رہو لیکن احد هو الاول والآخر والظاہر والباطن دا اللہ احد دے اسی سے شروع اسی پہ ختم احد نباد ثانی نشتا دویم نشتا احد آغا یو طویلی کیگی چی یکتاوی دویم نلری آغا یو چی زان لوی مثل و مسیل نلری نظیر نلری ہاں کف و ند نلری آغا احد وی اللہ احد اللہ دے یک تنہا یک یوازی یک یو اللہ اسم ذاتی دے زما دا اللہ دیر عجیبہ نوم دے خوگ یا عالم بارکی ملی دل وی دا کورا یا جماعت یا دا مدرسی براوت دا جیبونا بے دا گوڑی نا ڈک مات واڑا ڈکرے بوی چی دے بلاری تروت ما شمان بتی چاپیرو او ما شمان پویو پدی باندینو د مخ کی با ما شموی اللہ د بجیب تلاس کو د گوڑی آغا چکے بے راواغ سلا ٹکڑا بے راواغ سلو دی معصوم لبے پخلکی کی خودا بس طول مرد دغا کارو چاوی مولی سیب شیخ سیب دا تاس جوڑ کری چی روزی دا واڑا در نچا پیرش وی نپویگم خودورا پویگم چی پا کم کو کے باندی زما دا اللہ خوگ و خیستنم واغستلیشی زما دا زڑ غواڑی چی دا خلق و خواگا کم چی دورا خوگ نم پی واغست دیر خوگ نم دے اے پا ماتولو ماتیگی نا پا بدلولو بدلیگی نا پا نیمولو نیمیگی نا پا روانولو روانیگی نا داسی عجیبہ نم دے اللہ دلالت کی پا اللہ باندی اس الف تلری کانو للہ ما فی السماوات وما فی الارض للہ ملک السماوات والارض بیا للہ پا اللہ دلالت کی لام تلری کا لہو دعوت الحق بیام پا اللہ دلالت کی بل لام ہم تلری کنو هو الاول والآخر والظاہر والباطن زما اللہ اول آخر ظاہر باطن دے یاسی اللہ دے ننیمیگی حرف جز ٹکے بیابم پا اللہ دلالت کی دا بدلون کے بدلولے نشی روانون کے روانولے نشی ماتون کے ماتولے نشی داسی اللہ نم دے خدا دی ذکر بسنگا کوئے تحفہ ابراہیمی کی دا رئیس المفسرین عجیبہ ملفوظات دی ناشنا تعلیمات دی زمان دا استاذان و استاذ شیخ المشایخ مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ تعالی علیہ
اغوی ګوره د الله د دې اسم ذاتی ذکر چې کوئ نو ذکر د پاره ترکیب شرط دی چې دا مرکب مفید وي. ذکر وا مرکب مفید وی مفرد بنی نو داسی کوئ اللہ 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 اللہ. اوس دا مرکب مفید شک دا تفصیلات کوم پتا سو بوج رانش خود دومره یاد ساته چې دا خوږ نوم بطور ذکر چې وایه په تسبیح وایه بار بار وایه نو صرف اللہ 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 موائے. ذکر په طوری چې وایه نو اللہ اللہ وایه یا اللہ 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 وایه. بیا ترکیب د فائدی حاصل شو مرکب تام شو. بیا بہرحال دا نوم نه بدلیږي دا نه ماتیږي څنګه چې دا الله ذات د تغییر تبدل نه پاک دی داسې دا نوم د الله هم پاک دی د بدلون نه. ہاں جی تفصیلات دی پورا سو جلد کتابونه لیکلی شوی دی لیکن آخری کې اظہار عجز دے. اللہ عالم په اقرار سرا اللہ خپویگی منگ نہ پویگو منگ نہ پویگو زمنگ علم ناقص دے. دا اللہ پا ذات کی چاخلون حیران دی داسی دا اللہ پا دی نم کی معقول حیران دی عالمان حیران دی. چا حتمی فیصلہ نہ دا کڑے چا حرف آخر نہ دے ذکر کڑے کوشش کئی محنت کئی خواری کئی دا دی رموز دا رئیستو دا پارا دا دی خزانو دا برس رکولو دا پارا لیکن آخر کی بیا عاجز سر قلم کی دی چی زمنگا علم ختم شا دا اللہ دا ذات عظمتنا دا اللہ دا نم عظمتنا نہ ختمیگی. منگ عاجز یو بے وسع منگ لا حد بندی دا اللہ ذات دا پارا دا اللہ دی نم دا پارا حد بندی نشتا انتہا دا دی دا عظمتنو نشتا. دیر ناشنا نم دے قل هو اللہ احد. اے حبیب او فرمایا شان دا خبری دا دے چی اللہ یک تنہا دے یک یواز دے یک یو دے. داغ مثال نظیر شریک او کف ہمسر ند نشتا زکا یو دے چی اللہ الصمد. اے زمان پا کلی کی کہ یو سڑے زان لے یوی زرے دے یوی زرے سا مطلب دے عاجز دے کمزور دے مٹی نشتا نور بچی نشتا رونے نشتا زامنی نشتا سوکی نشتا بے سوکا دے. دا یو کیدل زان لکیدل یوازی کیدل دا دا عاجز خبری مخلوق دا پارا چی دے زان لدے عاجز دے یو دے عاجز دے کمزور دے یو دے زان لدے یوازی دے یوی زرے دے بے وسع دے. اللہ یو دے خو عاجز نہ دے محتاج نہ دے بے وسع نہ دے کمزور نہ دے زکا اللہ الصمد. ام مختار دے ٹول ورطا محتاج دی آغا مختار دے ٹول ورطا محتاج دی صمد دے گا. ما یسمد الیہ فی الحوائج حاجتون کی ورطا جڑا فریاد کی گورے یو حاجت مندوی یو حاجت رواوی پوئے گئے پا دی. یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ تاسو حاجت مند ہے اللہ تا حاجت مند حاجت روا نشی کے دے. صمد خدا ما اللہ دے حاجت روا حاجت مند نشی کے دے. واللہ هو الغنی الحمید. ابی حاجت دے ابی حاجت دے اغا وسیلو تا پاٹکونو تا چوکونو تا اندر پایو تا وکیلانو تا محتاج پوشوے چا قمقلو دا سی اکڑل چی حاجت مندی حاجت روا کڑل اولیاء پا صفت دا اللہ کڑل. خیال دے ورد
لاس په لستونی ټک په ټک کار کیږي، بابا لاړ شکه دا حاجت مند دی که حاجت روا دی. نو چا حاجت روا حاجت مند کوي جج لذي وکیل به نه نیسي. جج چې وکیل ته محتاج، الله اولیاء د اولیاء وسیلو ته محتاج، زمنګ اوري نه د دې رد کوي نه. نو دا حاجت روا دی که حاجت مند دی. چې محتاج وي وسیلو ته، محتاج وي پوړو سیړو ته، محتاج وي وکیلانو ته، محتاج وي بټنې ته، دا مثالونه دي د دې مشرکانو د پاره. نو هغه حاجت مند وي. اللہ حاجت من نہ دے، حاجت روا دے، سمد دے. اسی طرح مشکل کشا اور مشکل میں مبتلا دی دوانوں کی فرق دے. اللہ مشکل کشا دے، دا پخپل چی مشکل کی مبتلا دے، اغا مشکل کشا نہ دے، اغا مشکل کشا نہ دے. انبیاء باندې مشکلات راغلی دی، اولیاء باندې تکالیف راغلی دی، اتقیاء و صلحاء باندې مصائب راغلی دی، ځان نه خپل تکلیفونه نه دی لري کړی شي، ځکه مشکل میں مبتلا ہے، مشکل کشا نه دی. دی علی مولا مشکل کشا، په علی څومره مشکلات راغلی رضی الله تعالی. نو دی د مشکل کشا او په مشکل کې مبتلا د دې فرق نشي کولی. اللہ سمد دے. سمد چاہتا ہوئی آغا ذات چی ای چاہتا محتاج نہ دے، ٹول آغا تا محتاج دی، دا سمد دے. دا سشے دے دی تا سمد ہوئی. اللہ السمد ای چاہتا محتاج نہ دے، ٹول ورتا محتاج دی. ابن قیم سے ناشنا مانا کئی دے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے نقل کئی غالباً. اس سمت چاہتا ہوئی الذی کمل علمہ والذی کملت قدرتہ. سمد آغا ذات طویلی کیگی چی داغ علم ہم کامل او داغ قدرت ہم کامل. نے پا علم کی نقص و نقصان، عیب و نمگڑتیاوی، او نے پا قدرتنو کی نمگڑتیاوی. دا سمد دے. علماء ناس دی خصوصاً دا سورہ طلاق پا تفسیر کی زمنگا مشایخ دا مسئلہ تفصیل سروئی چی دا سمرہ اسماء حسنہ دا اللہ دی، صفات و نمونہ دا اللہ دی، دا دی طول رجع کیگی دی دو نمونو تا، دی دو صفتونو تا، علم او قدرت، علم او قدرت. کمل علمہ کملت قدرتہ. اغزات سمد ویلی کیگی چی داغ طول صفات کامل دی، نقص و عیب نہ پاک دی، او داغ صفات رجع کیگی صفتین تا، نو آغا یو علم دے، نو علم کامل دے. دویم قدرت دے، نو قدرت کامل دے. دا ذات سمد دے. الذی لا یاکل ولا یشرب ولیس له جوف والباقی بعد خلقه. اغزات تا سمد ویلی کیگی چی نہ خیٹ لری، نہ خوراک کئی، نہ سکاک کئی، خوراک سکاک تا محتاج نہیں. دا دے الہ او دا مخلوق فرق دے. اللہ دے در سرخو کی منگ سر یو خک کوئے، دے لوڈ سپیکر لخیال کوئے، دیر تکلیفی یو رزنی یو زلدہ سینو زور لیشی، بیا قضائی خسوک منینا، اوزر و چوٹی خسوک منینا، دیرہ مسئلہ جوڑی. بہرحال دے دا پارا میونوی چی تاسو ملامتا کم اللہ مو دا ملامتیانو ساتا. خو آئندہ دا پارا خیال کوئے، آئندہ دا پارا خیال کوئے. تکلیفی ہر زی زمانگ دا جڑاو دا گیلا دا خوبشی منگا دا اسباب و محتاج نہیں ہو. زمانگ نظر خو پا اللہ دے، نہ پا بلچا دے. چلو
ایست محتاج نه دی لا یاکل ولا یشرب د الله او د مخلوق دقی فرق قرآن ذکر کئی وهو یطعم ولا یطعم. کله چې د عیسایانو د الہو باطل او رد کئی د عیسی علیہ السلام او د مریم بی بی رد چې د الوهیت کئی قرآن فرمائی کانا یاکلان الطعام دی دوانو با ڈوڑے خوڑلا او چو ڈوڑے خوری طعام خوری خوراک تا محتاج وی آغا الہ نہیں آغا الہ نہیں. اللہ الصمد اللہ دے بی حاجتا اللہ دے بی نیازا پختانہ مانا کہ بی نیازا نو چی داوائی اللہ الصمد بی نیاز دے اللہ نو بیا نیاز ولی ورلا ولی منی داسی نیاز بینان چی اللہ تے محتاج دے جوڑے یریگی مجبور دے اللہ لسوک داسی نیاز بین نشا. ٹول اولیاء دا اللہ نیاز بینان دی ٹول انبیاء دا اللہ نیاز بینان دی پا اللہ گران دی. خو زمنگ استاسو پہ اصطلاح کی نیاز بین آگا چاہتا ہوئی چی سڑے تی مجبور ہے کہ زڑ دیوی او کہ نہیں خو نیاز بین دے بس یو کار غواڑی کے بے کر یو کار غواڑی نو کے بے. اللہ دا سی نیاز بین نلری چی آگا دا چانا مجبور شی چی دا دا خواہ خیو کنی بس ولی بمنگ دا اللہ پا در کے خلاصی نا بینا. لم یلد ولم یولد نا اللہ نہ دا اللہ سوک نائب شتاو نا اللہ دا چا نائب دے نہ تی سوک پیدا دیو نہ دا چا نہ پیدا دے. اول سڑے پیدا شی بیا تی نور پیدا کی اصول مخ کی دی فرو رست دی دلتا لم یلد مخ کی شی لم یولد رستش. اللہ پا خپل کتاب خپوئی علماوی دا رد دا ممتنی دے پا ممتنی سرا اے دا اتفاقی خبر ہوا تاسو ٹولو منلی وا چی اللہ دا چانا ندے پیدا بیا داولی وائے چی اللہ نا مخلوق پیدا دے دا اولیاء دا اللہ نا پیدا دی ملائک بنات اللہ دی او بزرگان ولد اللہ دی نا بینا پیدا کی گی خدا آغا چانا چی آغا مخ کی پیدا وی دا بل چانا نو چی اللہ نے دے پیدا دا چانا نو اللہ نہ سنگ سوک پیدا شو چی اصول نشتا فرو کم زید پوشوے نو اصل خبر آوا دعوی وا دا اللہ سوک نائب نشتا خدا غید پارے دلیل پا طور ذکر کچی اللہ ہم دا چا نائب ندے نو دعوی مخ کی دلیل رستا. اللہ اللہ لم یلد ولم یولد نا دا اللہ نائب شتاو نا اللہ دا چا نائب دے ولم یکن لہو کفوا احد اور نشتہ دے اللہ لا پا مثل دا اللہ ہی سوکا اللہ غندی سوکم نشتا نہ ذات کی نہ صفاتوں کی نہ حقوقوں کی نہ افعالوں کی. اللہ دا ذات غندی دا چا ذات نشتا دا اللہ دا صفات غندی دا چا صفت نشتا دا اللہ دا حقوق غندی دی چا حق نشتا دا اللہ دا افعال غندی دی چا فعل و کار نشتا. لم یکن لہو کفوا احد دا لوی دولت دے لوی خزانہ دا دی دشمن شیطان دے نہ حفاظت دا پارا معوذتین فلقین. دا دریوانا سورتونا ہر موس پسی یو زلویل سنت دی سار ماخام دری زلویل سنت دی. ابن قیم رحمہ اللہ فرمائی انسان تا دا ہر سیز نزیات حاجت دی سورتونو دے خوراک سکا کوبا ہوا کور چت پٹے دکان ارس نزیات ضرورت دی. لکہ دشمن ورپسی دے دشمندار سڑے وصلہ بزان سرساتی دا وصلہ دا حفاظت او دا دفاع دا پارا دا مومن وصلہ دا دے با پدی اسلحہ خپل ایمان ساتی دا دشمن شیطان نبے ساتی. نبی علیہ السلام بانے سحر شو
دا سحر بیماری ده، د بیمارو غوندې ظاهري بدني بیماری په پیغمبرانو راځي کن، خو چې د کرکې نه، د کرکې او د نفرت بیماری په انبیاو نه راځي. داسې سحر هم په پیغمبرانو اثر کوي، خو په وحي خلل نه واقع کوي. سحر کې اثر شته، خو سحر اثر د سحر د جواز دلیل نه دی. دا ټکي یاد کا، زه به تفصیل نه کوم، لنډه به درته ویم ځکه چې عذر دی. سحر کې اثر شته، خو اثر د سحر د جواز دلیل نه دی. څوک دی داو نه وایي چې جادو اثر کوي نو جایز دی، نه، قرآن ورته کفر وایي. اور همدغه تحفه ابراهیمی کې حسین علی الوانی رحمت الله علیه لیکلی دي، وی 14 قسمونه دي د سحر، هر یو حرام دی، ځکه پکې طلب د امداد د غیر الله نه دی او ارتکاب د حرام و محارم سره دی. نو دا 14 قسمونه د جادو هر قسم حرام دی، هر قسم حرام دی. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، کیا کفر تھا؟ یعلمون الناس السحر. دا خبر دلیل په تور واخلا یو بل دعوی د اثبات د پاره. خلق وی زیارت ل چې بوتلو کټ کې نو راغه واپس په خپل خپو کار کیږي کن، کا کې دل د جواز دلیل نه دی. کار خو په سحرم کیږي، د ساحر کار خو د هندوم کیږي په مندر کې، اغم جایز دی. کار کې دل دلیل نه دی، دلیل د جواز د قرآن او سنت نه به پیش کړي. دی قمقلو دا دلیل پیش کړي، وګوره پاغه سپونی وی خیش وی، پاغه دانه و خشوا، داغه تبه و خشوا، ولی زیارت لتلیو کړ. نو دا خکیدل او د کار کېدل د کار د جواز دلیل نه دی، دا شرک دی اور شرک حرام دی. دا سی جادو کی اثر شتا، خو د جادو اثر د جادو د جواز دلیل نه دی. کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت دے موطا د امام مالک کے فرمائی کدا کلمات نوے نو یہودیانو جادوگرانو بزما سیرہ بدل کڑے وی لجعلتنی حمارا، زما مخ بے دخار کڑے وی. خدا کلمات د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا ما اوریدلی دی، زدکڑی دی زیویما، نو د ساحرانو یہودیانو د سحر نمی اللہ بچ کئی. اغسو اعوذ باللہ العظیم الذي ليس شيء اعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما اعلم منها وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وزرع. خاصر لري پتوڑ د جادو. سورہ یونس آیت دے 81-82. قرطبی دے ابن عباس قول ذکر کرے دے ما جئتم به السحر ان اللہ سیبتلوه. د دې آیت لاندې لیکي دا د جادو د توڑ د پاره بهتر دی. اے ما د خپل مشایخو نه اوریدلی په چا د جادو اثر وی، د دې خپل نخي وی، علما په دې پویږي، اغه د قرآن او حدیث نه دا نخي معلومی کړي د قرآن او حدیث په ذریعہ. نو د دې اثر وی خپل نشانه وی چې په چا جادو شوی. نو د سورہ توبہ آخری دو آیتونه لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. دا دو آیتونه دو د پاس سلزله 102 زله په اوبو دم کې مخکی رستو تی درو شریف وای مسنون بیا دا اوبه مسحور لور کې اثر د سحر بم ختمیږي، ساحر له نقصان بم ملاویږي. وجربنا ذلك مرارا. کله مسحور له خېټه به خرابیږي، دا د خوالی نه خدا خوراک په ذریعہ اکثر دی جادو کوي. نو هغه د معدې نه صفائی کی. کله به تب راځي، بیا به د دې نور علاج کیږي. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ ډیر تفصیلی علاج ذکر کړي او دې خبري
خو بهرحال دا د دې علماو کار دی، دا ښه پوهېږي په دې خبرو باندې. نبی علیہ السلام باندې جادو شوی و، صحیح حدیث دی. چا کړو؟ لبید ابن العاصم، یو یهودي و جادوګر و ساحر، او نن هم یهودیانو دغه کار دی. اسرائیلو یو تنظیم دی د ساحرینو، انډرګراوند دی، د ځمکې لاندې ورته بنګلې جوړې کړي. د هغوی مراعات د اسرائیلو د وزیرانو د مراعاتو نه زیات دی، او د هغوی کار دا دی چې په امت سحر وکړي، شپه ورځ دغه لګیا دي، خصوصا د امت په علماو. نو مسنون اسکار مه پرېږدئ. دشمنی دا، دشمنداره سړی وسله په غاړه ګرځي. نبی علیہ السلام د دې صورتونو د نزول نه مخکې ځان او خلق دمول په نورو دمونو، خو چې دا نازل شول بیا به ځان هم په دې دمو، خلق به هم په دې دمول. دا ښایسته دم دی. دی یهودي سحر کړو، د الله د حبیب د ګیرې مبارکې یو ویښته په ګمنځه کې 11 غوټې ورله ورکړې، منترې پې ویلې، او بیر زروان یو کوه، یا یو حدیث کې راځي بیر زی اروان، هغه کوی کې شړ کوه او د ګټې لاندې دا ګمنځه پټه کړې وه. دومره خطرناک جادو چې کله الله خپل حبیب د وحی په ذریعه خبر کا، اور حبیب د الله صحابه ولیږل، کوی ته کوشول، ګټه اوچته کړه، ګمنځه راواغستله، لږې غوندې اوبه وې په دې کوی کې، هغه داسې زیړې شوې لکه د نکریزو د اوبو. دومره خطرناک جادو. دا 2 سورتونه نازل شول، 11 آیتونه دي. یو آیت به وی، یو غوټه به کلاوي دلا پخپلا، یو حدیث کې راځي. بل حدیث کې راځي یو آیت به وی، یو غوټه به کلاولا. نو چې 11 آیتونه او 11 غوټې په کلاو شوي، نو سحر اثر ختم شو. اول کې حفاظت د جان دے، ورپسی صورت کی حفاظت د ایمان دے. قل اعوذ برب الفلق، اے حبیب او فرمایا ز پناہ نیوم. قل تو آیا چې ز محتاج د الله پناه تا، نو چې د بل پناه ته محتاج وي هغه مختار نوي، حاجتمن حاجت روا نوي. اعوذ برب الفلق، ز پنانی وم پر رب دشلون کی. دانو شلی تیخ تیروباسی، گٹو شلی چینی تیروانی کی، تیارو شلی رنا راخ کار کی. بعض علماء تفسیر ہوئی برب الفلق برب الخلق، د ټول مخلوق پالنهار، داغ په پناه کی ځان ورکوما. من شر ما خلقا، د شر دا غنا چې الله پیدا کړی دي. ما خلقا 3 قسمه مخلوق دی، او خالصتن شری مخلوق دی شیطانان چې خیر پکې نشتا، یو خیر والا مخلوق دی چې شر پکې نشتا، هغه انبیاء دي، هغه ملائک دي. 3 هغه مخلوق دی چې خیرم پکې وي نو شرم پکې وي، خو د چا شر په خیر غالب وي نو د چا خیر په شر غالب وي. الله د هر شری مخلوق د شر نه می بچ کا. کتابونو دا حدیثو کی باب الاستعاذہ د دی آیت تفسیر وی. گن شرور احادیثو کی داغی نه پناه غختل شوی، دا غټول دعاګانې د دی آیت تفسیر دی. د دې وجینا هر مخلوق د شر نه الله په پناه کې ځان ورکوي. ناوی کور تراولی ستا خدا خیال دی چې کور به می آباد شي، کله کله بربادم شي، کنه چې خوی خو آباد شي، چې بد وي برباد شي. سړی ځان شرمي، ښځه قام شرمي. نو چې راولی حدیث کې راځي سنت طریقه دا ده چې د تندي په ویښته به ورله لاس کې دی، په لیلة الزحاف کې اول ملاقات کی بورل په تندی باندې لاس کې تندی په دی ویختو ناسیا، اور دا دعا بوی اللهم انی اسألک خیرها و خیر ما فیها و خیر ما جبلت علیها واعوذ بک من شرها و شر ما فیها و شر ما جبلت علیها. خیر شینو بس آباد شوی کن،
که شر شو برباد شو. علماء د حدیث د دې حدیث په تشریح کې ذکر کوي هر شی چې کور ته راوړی الله نه خیر غواړی د شر نه پناه غواړی. منډای کې د میخه واغسته غوا واغسته په تندي ورله لاس کې دا دعا وغواړه الله خیر راکا شر نه مې وساته ځکه چې خیر خو پی دي ماسته دي کوچ دي غوړي دي شملي دي پیروي دی او چې شر وي نو د الله ته به رانیغه کي کور والا به دې په دې شونډه کوي بیا به څه کوې په دوس به ووي په ښکر به ووي مړه به یې کي درله. الله د شر نه مې بچ کا خیر راله راکا. اعوذ برب الفلق من شر ما خلق د شر د هغه نه چې الله پیدا کړي دي ومن شر غاسق اذا وقب او د شر د تیارې نه کله چې تیاره خخوره شي هر ځای تیاره شي. ما خلقه کې دا راغلیو ځکه خالق د خیر هم الله دی نو د شر هم الله دی خو نسبت د خیر به الله ته کوئ ادبا د شر نسبت به الله ته نه کوئ ځان ته به کوئ شیطان ته به کوئ. اوس ځان له دا تیاره ولې ذکر کوي ځکه دا د خیر خواهی دلیل دی. رڼا د مل خوښ وي تیاره د غل خوښ وي. غل غواړي چې تیاری دی وي ولی غلا په تیاره کې کیږي. مل غواړي چې رڼا دی وي حفاظت پر رڼا کې کیږي. الله ممل شا او الله ممل دی ځکه خو دا رڼاګانې د قرآن در نصیب کړي. شیطانان غلدي بدعتیان د قرآن دشمنان خو غلدي دی د قرآن په درسونو خپدي ځکه چې غلا خو په تیاره کې کیږي نو غل تیاره غواړي. الله په موږ بیا تیارې مراوله. ومن شر النفاثات فی العقد او د شر د پوکو وهونکو نه په غوټو کې کوډې منترې کوي. نفاسات مؤنث دی نو څوک وایي چې دا د لبید ابن العاصم لونو جادو کړو دا خبره کمزورې ده. لبید ابن العاصم په خپل ساحرو لونو نه ها جی نفاسات مؤنث دی نو دا صفت د نفوس دی اور نفس د مؤنثات سمعیو نه دی. خو کتاب البطن بم لگ لگ درته ویم خا دا خود علماء خبرې لگ لگ به درته کتاب البطن ویم. اے من شر النفاسات فی العقد نفاسات صیغه د مؤنث صفت د مؤنث اشاره دی طرف ته وا چې دا کوډې منترې دا جادو دا باطل تعویذونه دا د سړو د سړیتوب سره نه خایيږي. دا د سړیتوب کار نه دی. چا کې سړیتوب نه هغه به دي جادوګرو منتریانو نجومیانو کاهنانو پسې برواني چې سړیتوب په چا کې کنه هغه داسې نه. ومن شر النفاثات فی العقد او د شر د پوکو وهونکو نه په غوټو کې. یا شاه عبدالعزیز مانا کې نه یار دا تاسو څه شروع کړي. ټرک د ډرایور نه ټرک بریک خطا شه د ګډبه په ګډو بیزو ورغې نو سې پکې مړې کړې او سې زخمی کړې. دا ګډبه د ټرک مخکې ولاړ دی جاړي مال تاوان راکه دا دومره تاوان مې وشو دا ګډې مړې شوې دا زخمی شو. ډرایور و خيار سړو ګیټه کولاو کرا کوش شو په دې ټوټو لاس کې خدا ها ته زمانه تاوان غواړي د ګډو زما چې دا موشن خراب کا. اشپن کې ګډبه خو ساده سړو هغه دا موشن بچرته په دې ټرک کې ډیر ګران شی وي که خبره دی حساب کتاب شو دا پاتې ګډي په کرانه بو نزي می خرور زه د ګډو تاوان نه غواړم ته د موشن ما غواړم روغه جوړه بوک نو خیال کوئ دا موشن ما خرابوئے گا. سوک کینی او سوک پاسی او سوک سکے قیسی موٹور ماشاءاللہ. شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ مانا کئی نفاساتی فی العقد پروپیگنڈی کو ان کی پا مجالسوں کے زمو خلاف پروپیگنڈی چی کئی دی دعا نہ منی خیرات نہ منی ذکر نہ منی فلان 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 نہ منی. اللہ دا دی پروپیگنڈی کو ان کو دا پروپیگنڈو نہ مساتے ہر سمنو اللہ دا پیغمبر خلاف نہ منو بدعتی او بدعات نہ منو.
ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کوونکی نه کله چې حسد ښکاره کی. حسد گناه کبیره ده. حدیث کې راځي ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. حسد سره نیکه داسې سوځي لکه اوچ لرګي چې په اور باندې سوځي. الله موږ د حسد نه او د حسد کوونکی د شر نه وساتي. عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله تعالی علیه فرمائی ما رأیت ظالما اشبه بالمظلوم من الحاسد. ما چرته ظالم داسې نه دی لیدلی چې مظلوم سره ډیر مشابه وي د حاسد نه. ظالم دی خو مظلوم سره مشابه. ولی حاسد چې حسد نه ښکاره کړي نو ځان سوځي، چې ښکاره کړي نو جهان سوځي. اول ګناه په ځمکم د حسد د وجې نه و، نو په اسمانونو کې د حسد د وجې نه وه. الله موږ ته وساتي. اور د دې دپاره دا دعا یاد که کله غیر اختیاري حسد پیدا شي که نه نو دعا وایه شابه دا دعا وایه ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. چا چې دا معمول د دې مرض نه به الله بچ ساتي. حلیت الاولیاء کی دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اثر دے. ابن عمر فرمائی چا کی چی دا دری صفات رالل دے با کامیابی او چی دا نینو دے با ناکامی. یو صفت چی دے زان ند مشر سرا اوچتی درجی والا سرا حسد نکی، حسد ندے بچی. دویم زان نا کشر تسپک نگوری، کشر تسپک نگوری حقیر. ولی دا اللہ دا در سب پتہ لگی. لوی شیخ الحدیث دے بخاری تناس دے داغن آغا امی زمیدار ایماندار غورا بی دا اللہ دا در فیصلی بی. ما استا خواخ خونا دا چی دا غٹ مولا دے و دا وڑو کے من زان نا کشر تسپک مگورا، مشر سرا حسد مکوا. دین دا دنیا دا پارا چی سوک نئی استعمالینو دا با کامیابی. سو خبری دی دری خبری. اللہ منگ دا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. یا حبیب زپنانی وم پر رب دا خلقو، واقدار دا خلقو، حاجت روا دا خلقو، من شر الوسواس الخناس دا شر دا وسوسیہ چون کی پٹنا. دا حق پرست دشمن ہمیشہ خناس وی، پشی شاڈزی اڈوزی بکی چیلنج ہو چیلنج ہو چیلنج وی راش چیلنج میدان تا نراز پشی شالک دا خزو دا دیوال نا پلا. خناس دا ہمیشہ دا حق پرست دشمن دے. حدیث کی راضی کلچی دا اللہ نوما غستلی کی گی، قرآن لستے کی گی، آزان کی گی، تعوذ ویلی کی گی، لا حول ولا قوت الا باللہ ویلی کی گی، نو خناسا دے راضی وسوسیہ چھوڑو. خو خناسا بیا ووڑی شاعت زی تختی پٹی گی نو سنگ پٹی گی لہو دراتن. آزان چی کی گی دے پٹی گی تختی نو ددن ہوا خارجی گی پبیزت ہے نو دے عرض زلیلی زلیلہ. من شر الوسواس الخناس دا شر دا وسوسیہ چون کی پٹنا پٹی دن کی نا. اللذی اغا خناس یوسوس فی صدور الناس چی وسوسیہ چی پسینو دا خلقو کے. اسلام آباد راگیر کا بل زینگر فی صدور الناس ہیڈ کوارٹر دے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ و اذا فسدت فسد الجسد کلہ. دلتے دیرے واچول. الذي يوسوس في صدور الناس آغا خناس وسوسیہ چی پسینو دا خلقو کے. من الجنة والناس کد پیریانو نئی او کد انسانانو نئی. شیطانان دو قسم دی، یو پیریانو ندے نو یو دے انسانانو ندے. پیرخ کارینا جن، جیم نون کی مانا دا پٹوالی دا. جنین آغا بچے چی دا مور پا خیٹا کی پٹ دے. جن چی پا نظر نرازی نو جینای چی خکاری نا نو جینای دا. داسی چی سرگند بی پردی گرزی نو دیتا جینای موائے بل نمور لکی دے. کما کی خواهدو بیا بتاسو گیلا کوای خپل خواخ باندی کی دے. خدا گفتاد زن در خانہ بہتر بسی محفوظ این دردانہ بہتر. ولی این قوم از تقلید افرنگ نمی داند کے گنج از آنا بہتر. چلا اسی بابا سے ناشنا خبرہ کڑے. والناس بیا دویم دے انسانانو ندے دے پلا حول نزی گورے
زما شیخ وی د خکرو دا منز به ورله وخی چې حاجت راشي، هسې بې څه جګړې مه کوئ. 15 ځله لفظ د ناس 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 ذکر شو. انسانان شاه عبدالعزیز وی 15 قسم انسانان دی، قرائن موجود دی. رب الناس نه مراد معشومان دی، ملک الناس نه مراد ځوانان دی، الہ الناس نه مراد بوډاګان دی، فی صدور الناس نه مراد نیکان دی، من الجنت والناس نه مراد بدان دی. دا ټول انسانان دی کنه. خو کتاب البطن راواړه. سورہ حدید کی اللہ فرمائے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. 15 قسم ژوند دی ستاسو، لعب لوبی دی، لهو تماشی دی، زینت ډول سنگار فیشنونه دی، تفاخر دی، تکاثر دی. ہاں انسان چې ماشوم وی نو ماشوم والے لعب چې الک شینو الک وانی لهون تماشی دی. پخوا به خلق تماشو لتلل پټ پټ، اوس تماشی خلقو لراغلی دی. په جماعتونو کې دی تنصب الاسنام فی المحارم. الله الله. ځوانی د ځوانانو زینت او خوړه فیشن دی، سټایل دی، ډول سنگار دی. ځوانانو ځوانی لاړه په دې غرقه شو. سړی شه د اجرې جومات شه، نو زمونږ اجره او جومات کې سی تفاخر خپله درانه او د بل سپکه. بوډا شه سپینګیری شه دا انسان. نو چې حدیث کې را دی انسان سوره زړیږي بوډا کیږي نو 2 صفتونه پکې ځوانیږي، الحرص والعمل، یو لالچ د دنیا اور بل امیدونه. بابا وی مولوی صاحب دعا وکا یو درې نوسیمی الله د کور او رک کړي دي چې یو 2-3 واپسې نور خدای د وطن نه روکي ویزه ولګي چې پیسې ډېرې راشي. مولانا اعزاز علی نفقۃ العرب کی یو واقع ذکر کړی دی. یو شیخ صاحب درس کوي، مبارک شیخ خلکو ملک الموت مړ شو. مرګرو وی حضرت داسې غیر سنجیده خبره خو تاسو چرته نه دا کړی، دا غیر سنجیده نه وا، سنجیده خبره. فلانه بابا وګوره د 6 کالو عمر دی، 120 سال، او د 300 کالو په اجاره ځمکه ونیوله. که دته خبر نه وي میلاو شوی چې ملک الموت مړ دی، د 300 کالو غم کوم. پوی دی چې ملک الموت مړ شو، مرګ اوس نشته، اوس ځان له غمونه د 300 کالو کوي. اے د الله بنده، د الله بندگی وکړه. اوس څو قسمه ژوند شو؟ لعب، لهو، زینت، تفاخر، تکاثر. ماشومواله، الکوانی، ځوانی، سړیتوب، بوډاواله لاړ تیر شه. دی تکاثر دی بوډاوالی نه بعد بسی بیا به ځوانیږي. نه الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. نو 15 ځله آخري صورت کې درته الناس الناس او انسانا. لعب دی نه پکاریږي، لهو دی نه پکاریږي، زینت به نه پکاریږي، تفاخر نه پکاریږي، تکاثر نه پکاریږي. که پکاریږي د الله قرآن به دی پکاریږي چې شروع د بسم الله نو ختم په والناس با او سین بس. اول ټکي باو کړه. اول و آخر قرآن زجیبا آمد و سین. روح المعانی. اول و آخر قرآن زجیبا آمد و سین. اندری معنی کے رہبر ما قرآن بس. اول ٹکے دو قرآن با، آخری ٹکے دو قرآن سین دے. مطلب دارے چی زما رہبر رہنما لیڈر و قائد قرآن بس دے. قرآن میں امام دے زی مقتدیما، قرآن میں رہنما دے زی مقتدیما. زور پسی روان سچی قرآن وی زب جی جناب اگر مگر خبری پری دے. رہبر ما قرآن بس، دا بس دے. ہدایت غواړي قرآن بس دے، سعادت غواړي قرآن بس دے، کمال د ایمان غواړي قرآن بس دے، اطمینان د زړه غواړي قرآن بس دے، اصلاح د عقیدې او د عمل او د معاشرې غواړي قرآن بس دے، خوشحالی د دنیا او د قبر او د آخرت غواړي قرآن بس دے، لقاء
محبت او قرب د الله غواړي نو قرآن بس دے، جنت او نعمتونه د الله غواړي نو قرآن بس دے، که شفاعت د رسول الله غواړي نو قرآن بس دے، بھئی قرآن بس دے، که معاشره کی خوشحاله خورول غواړي، اخلاق و ماحول اعلی معیار ته رسول غواړي نو قرآن بس دے، کم پہلو دے چې قرآن داغي اصلاح تر بسا بسا نه دا کړي. شته چرته یو مسئله جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنه افهام الرجال. ما استا کمی دے قرآن کی کمی نشته. ختم نه بعد بیا شروع چې د شیطان ملامت شي، شیطان خوشحاله نشي، الله خوشحاله شي. احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. ہمیشہ ہمیشہ اللہ ہمیں قرآن سننے سنانے والا بنا دے. حدیث کرا دی حال مرتحل دا اللہ خوخ دے. حال مرتحل سوک دے یا سورلے نراکو شوے ندے چی بیا دا اعلان جہاد اوریدن کے پسورلے سوریدن کے شا لا لائے قرآن ختم کرے ندے حال چی بیائی شورو کو مرتحل بیائی شورو کا دا بزبان حال وعدہ دا پا درد اللہ کی اللہ ستا قرآن نہ ختمیگی منگ بختمی گو زمان خاتمہ پلستو اوریدو دا قرآن کی اوکے. حسین علی صاحب چی وفات کی گی دا سورہ جاسیہ آخری آیت للی. شیخ دا پنڈے چی وفات کی گی سورہ یاسین تلاوت کی. جاجروی صاحب چی وفات کی گی دا سورہ یوسف 101 نمبر آیت تلاوت کی. شیخ دا ویسا چی وفات کی وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. سورہ طٰہٰ. اللہ اللہ ہر کثیرہ ولی خویش نامہ داری من نیز حاضر میں شوم تفسیر قرآن در بغل دا شیخ الہند دا عجیبہ جملہ وا چی آخری عمر کے دا قرآن تفسیر دا لیکلو ارادے اکڑا مرگرو ادا سکے پدی عمر با تفسیر دا قرآن الی کلے شوی نا پورا کولو پنیت میں ندے شورو کڑے پورا کیدو پنیت میں شورو کڑے. مات الغزالی والبخاری علی صدری. خاتمہ مخیستشا قرآن لستو اوریدو سرا خطانوی سے لیکلی سوک چی پکم شوق جوان تیری پاغا شوق اللہ ورلا پاغا مشغلہ مرگم ورکی. قرآن سر شوق لرے دی لستل پا شوق کوئی دی اوریدل پا شوق کوئی. فی ذالک فلیتنافس المتنافسون. کیوں ختامہ مسک کدا سی خاتمہ شون اللہ آڑے. یا حدیث کرا دی پا کم حال چی مومن ملشی پاغا حال با دا قبر نرا پاسی شہیدان با دا سی را پاسی چی دا وینی برابئیگی دا زخمونو نو خوشبویانی بخوریگی دا قرآن نو کران با دا سی پاسی چی دا قرآن تلاوت بے پخلی. بس شوقو کے شوق ہے دا اللہ بندگانو دا اللہ کتاب لزڑور کے لستن کی ډیر دی منون کی ډیر دی دعوه کون کی ډیر دی خزړه ور کون کی ډیر کم دی. الله زما خاتمه پدې کې وکي. بسم الله الرحمن الرحیم. نور لس حروف دی شلکول والا الله دی. شلکول پورا کول مو خدغه حد دی. نور لس ټکی ویل شو نور سن شو کوله. شلکول والا پورا کول والا اللہ دے. اللہ تے تر سرکی مولانا صاحب درسوں کو اللہ تے خیرون خوارا کی تے قبول کی مرگرو ورتناس توکڑ اللہ تورل دا دارین و سعادت برکتون ورکی. ستا پلاس کی دی اللہ زمان پلاس کی اس نشتا منگ نور لس باندے ادری دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پا امداد دا اللہ پا امداد دا نم دا اللہ چی عام و مہربانو والا دے خاص و مہربانو والا دے. زشورو کم الحمدللہ طول صفتنا دا الوحیت طول صفتنا دا خدای توب خاص یو اللہ لردی رب العالمین اغا پالون کے دے دا طول مخلوقات. الرحمن الرحیم عام و مہربانو والا دے خاص و مہربانو والا دے. مالک یوم الدین
اللہ واقدار دے د ورځې د سزا اور جزا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ مو خاص خاص یوازی استا عبادت کو د بل چا نه کو. اور دا سی مانا ایاک نعبد، اللہ مون یوازی استا عبادت کو، نستا د پارے کو، نستا په خوخه کو. اول ټکی درته یاد دی، یوازی استا عبادت کو د بل چا نه کو. و ایاک نستعین، اللہ مو خاص تا نه امداد غواړو، غایبانا د بل چا نه امداد نه غواړو. زمون خو یو درد بس اغستا درد. اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ من کلک کی رواں دوا کی، قائم دائم کی پنی غلار باندی. اغستاد توحید عقیدہ دا، استاد پیغمبر طریقہ دا، استا قرآن دے اللہ من پدیک لکا. صراط الذین انعمت علیہم، لار داغ خلقو چتا انعام و احسان کڑے دے پاغی باندے. اغا انبیاء دی، صدیقین دی، شہداء دی، صالحین دی. دعا دا سبیل اللہ وشوا اہدنا الصراط المستقیم. اس دعا دا اتباع دا رجال اللہ دا، ذکر پا سبیل اللہ باندی کلکیدل بغیر دا اتباع دا رجال اللہ نا ممکن نوا. نوز دا اللہ والو دا تابدار دعا دا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، ندی داغ خلق چی غضب شوے دے پدی باندے، ولا الضالین، اور ندی دی حیران و پریشان گمراہان. آمین. اے اللہ زمان دا دعا و سوال قبول کی، دا عمل و دا خواری قبول کی. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور.